دا د بي بي سي د پښتو خبرونه ده چې په لندن سکونینه د مسلمان په خبرې کې دلته په افغانستان کې د سهار 9 بجې دی، په لندن کې د شپې 2 بجې دی. د مخکمو خبرونو سره ټکی چې افغانستان جنوبي ولایتونو کې نه ختی شوی دی، کندهار، هلمند، زابل. 13 ورځې د کندهار ولایت په جوړی په ولسوالۍ کې ونه خته او چې پر دغه نه خته کې 15 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. دغه پیکاپاغه معلومات چې افغان ځواکونه نړیوال ځواکونه ګڼ شمېر عملیاتو ته روان شول. پر دغه عملیاتو کې 15 برتانوي سرتیري وژل شوي دي. خو بلبلا د 205 نمبر اتل کل اردو قومندان تورن جنرال شیرمحمد زدي ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلنه ده اوښتې. عبدالجمیل صفا، ناریانا ټلویزیون، کندهار. 13 ورځ د هلمند ولایت د مساکلا په ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید وشو چې له امله یې 15 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. خو دغه پیکاپاغه معلومات شو چې د هلمند ولي ویان ګلاب منګل ازادۍ رادیو ته ویلي و چې یو کرولا ډوله موټر او بې ته و چې د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته داخل شوی اووم وګړو ته کومه د مرګ ژوبلنه ده اوښتې. امیر بهیر، ازادي رادیو، هلمند. جمهور رئیس باراک اوباما وویل واټ از افغانستان ان واشنګټن. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې افغانستان ته 40,000 بهرني سرتیري نوستوي. او جمهور رئیس باراک اوباما وویل واټ از افغانستان ان واشنګټن. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د افغانستان د پاکستان تور تریخوالي ترمنځ شخړې زیاتې شوي دي. د امریکایي سرتیرو مشر رابرټ ګیلز چې 13 ورځې د کندهار هوایي ډګر ته د جمهور رئیس حامد کرزي سره په ګډ سفر کې خپلې خبرې وکړې. سبا ته په کابل کې پالیشنګ سره پیسې ډالر په دا توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ 15 شکولا، یو سټرلینګ پاول 15 افغانۍ 3 شکولا، یو یورو 15 افغانۍ 15 شکولا، زر پاکستانی کرداره 12 افغانۍ.